سلیمان اور مریم دوه ورور خورو. دی دواړه ډېر زیات هوښیار وو. یو ورځ سلمان له مور پیسې ورکړې او ورته وویل سلیمان بچی بازار ته لاړ شو او سبزي راوړه او زر کور ته واپس راځه. سلطان د خپلې مور ډېر تابعدار زوی و. هغه مور نه پیسې واخیستې او بازار ته لاړو. سلیمان په لاره پیاده روان و او ډېر زیات ستړی شو. سلیمان وی چې لږ آرام دپاره به زه په دې بینچ باندې لاندې کښېنم. چې سلیمان څنګه کېناستو چې مخامخ یې کتل په بل بینچ باندې د چا یو پرس پروت و. سلیمان سوچ وکړو زه به دا پرس کور ته یوسم او مریم له به یې ورکړم. سلیمان پاڅېدو او هغه بینچ پلې لاړو او هغه پرس یې راواخیستو. سلیمان چې څنګه پرس کې لاس وردننه کړو نو هغې کې یو د سرو زرو امبیل پروت و او ورسره نور هم د سرو زرو واړه واړه څیزونه وو. سلیمان ډېر زیات خوشحال شو خو د هغه په زړه کې د ذمهدارۍ یو احساس راوچت شو. نو هغه سوچ وکړو دا پرس چې د چا هم دی زه به پوره کوشش کوم چې دا زه هغې له واپس ورکړم. هغې به دې پسې ضرور ګرځي. اور بیا سلمان بازار طرف ته روان شو. چې دې لون ته مخکې لاړو ویې کتل نو یو ابۍ د طرف ته را روانه وه. هغه ډېره زیاته پریشانه وه. سلمان چې څنګه دې ابۍ ته وکتل نو دوی په شک کې شو چې کیدای شي دا پرس د دې ابۍ وي. سلمان ورسره ډېر په احترام سره خبرې شروع کړې. مورجي تاسو خو ډېر زیات پریشانه ښکارئ. بوډۍ ښځې ورته وویل بچی زه ډېره زیاته پریشانه یم. زما کور کې زوی ډېر بیماره دی. ما څه سامان کور نه راغوښتی وم. وایه زه به دا خرڅ کړم خو مانه زما پرس ورک شو. دغه پرس زما اخري اسره وه. سلمان ډېر هوښیار و. ابۍ نه په چل کې تپوسونه وکړل امجي هغه پرس کې څه و داسې؟ چې څنګه سلیمان دا تپوس وکړو نو د ابۍ سترګې را ډکې شوې او ډېره خفه شوه. بچی ما سره کور کې لږ ډېر سامانونه هغه ما خرڅ کړي خو اوس راسره یو د سرو امبیل او ورسره لږ د سرو زرو نورو څیزونه وو. هغه مانه ټول ورک شو. چې سلیمان څنګه دا خبرې واورېدې نو هغه پوه شو چې دا پرس هم د دې ښځې دی. اور جیب نه پرس راوویستو ابۍ له ورکړو او ورته وویل چې اما جی دا یې پرس د ستاسو دی؟ ابۍ چې دا وکتل نو ډېره زیاته خوشحاله شوه. الله دې سره ډېر ښه وکړه چې ته مړ زما پرس واپس راکړو. زه ډېره زیاته پریشانه وم. سلیمان هم په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو او ابۍ سره په یو ځای بازار طرف ته روان شو. لاره یو سړی راغلو سلیمان ته یې وویل سلیمان بچی یو ضروري خبره واوره. تا پلار خو اکسیډنټ وشو او چې څومره زر تر زره کیدای شي نو ته هغلته ورشه. پلار دې په هسپتال کې پروت دی. سلیمان چې څنګه دا واورېدو هغه ډېر زیات خفه او پریشانه شو. د ابۍ زوی هم په هماغه هسپتال کې و. دی چې څنګه هلته ورسېدو نو ډاکټر ورته وویل ستا ابو په خطره کې دی او د دې اپریشن کول ډېر زیات ضروري دی. د دې لپاره یو انتظام وکړه. سلمان چې دا واورېدو هغه نور هم پریشان شو چې زه به دومره ډېرې پیسې اوس چېرته نه راوړم. بچی ته دا پرس یوسه او دا څیزونه خرڅ کړه چې د څونه پیسې جوړې شوې په هغې د خپل پلار علاج وکړو چې څونه بقایه پاتې شوې هغه ورته بیا مالیه راکړي او په هغې به زه بیا خپل زوی له علاج وکړم. ته دا پرس واخله او دا کالي زر تر زره خرڅ کړه او خپل پلار له بیا علاج وکړه. سلمان ډېر زیات خوشحال شو ځکه چې هغه ته د هغه د صفا نیت صله میلاو شوه. نو ښکلي ماشومانو دوستو چې کله هم څه په لاره کې میلاو شي نو هغه کوشش کوئ چې هغه د هغه مالک ته ضرور ورسوي.